بسم الله الرحمن الرحیم د بریا یوټیوب چینل ته راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم او دا د بیسیک نتورک 12مه ویډیو ده. دوستانو که چیرته غواړئ چې کمپیوټر په پښتو دري ژبو زده کړئ نو په یوټیوب کې بریا ټیګ ولیکئ. نو کله چې زما چینل خلاص شي بیا هوم کې ټولې ویډیو درته ښکاره کیږي او که چیرې پلی لیست کلیک کړئ نو دلته بیا د لیست په شکل باندې د هر پروګرام ویډیوګانې لیست په شکل درته ښکاري. مثلا فوټوشاپ دلته تعداد لیکلی چې 14 ویډیوګانې دي، که کلیک کړئ نو 14 واړه به په منظم ډول درته ښکاره شي. مثلا د اکسل 26 ویډیوګانې دي، که کلیک کړئ ټول به په منظم ډول درته ښکاره شي. بعضې دوستان صرف یوه ویډیو یې لیدلې وي، مثلا په یوټیوب کې سرچ کړی وي، نو کله چې یوه ویډیو وویني نو بیا مسج کوي او پوښتنه کوي چې د نورې ویډیوګانې به چیرته وي. نو همیشه که چیرته تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ، مثلا بریا ټیګ باندې کلیک کړئ، بیا پلی لیست ته راشئ نو دلته به ټولې ویډیوګانې په لیست شکل باندې موجوده وي او هر یو باندې چې کلیک کړئ د ټولې ویډیوګانې به په منظم ډول ښکاره شي. راځو د بیسیک نتورک 12مې ویډیو ته. په تېره ویډیو کې مونږ د آی پی ادرس په هکله خبره وکړه چې آی پی ادرس کې مونږ تاسې کلاسونه وویلې چې دوه قسمه آی پی ادرس یو پبلیک او یو پرایویټ و. چې پبلیک د انټرنیټ لپاره استفاده کېده او په دې کې مونږ 15 کلاسه لرو، او پرایویټ د داخلي نتورک لپاره استفاده کېده چې پکې 3 کلاسه لرو. بیا هم پکې رینجونه ویلې چې مثلا آی پی پبلیک ادرس له یوه نه شروع کېږي تر دې پورې. اوس دغه رینجونه څه معنا لري، څه رقم باید مونږ استفاده له دونه وکړو، په دې ویډیو کې به په دې هکله خبرې کوو. دوستانو کله که مثلا پبلیک آی پی استفاده شي، لکه مونږ ویل چې پبلیک له انټرنیټ لپاره استفاده کېږي، آی اس پي کمپنیانې استفاده ترې کوي. نو آی اس پي کمپنیانې کې استفاده ترې کوي نو چې آی پي چې مونږ ویل له دې نه شروع کېږي تر دې پورې، اول خو دا هر یو ته اوکټېډ وایي، یعنې دا 4 اوکټېډ آی پي ادرس آی پي وي 4 چې د ته یو اوکټېډ وایي، دا دویم، دا دریم، دا څلورم. او په دې کې چې مونږ عدد لیکای شو تر 255 له 255 نه زیات عدد نشي لیکل کېدلی. ځکه نشي لیکل کېدلی چې کله چې دا په باینري، کله چې باینري نه ډیسیمل یا ډیسیمل نه باینري چینجېږي نو دا باید 8 بیټه شي. نو کله که دا له 255 نه زیات شي بیا هلته 8 بیټ نه زیاتېږي، نو ځکه باید له 255 نه زیات عدد ونه لیکل شي. نو د کلاس A رینج چې دا له یو نه 1.0.0.0 نه بیا تر 1.25 255 255 255 پورې. یعنې څه مطلب؟ یعنې مطلب دا چې کله زه یو کمپیوټر ته آی پی ورکوم، فرض مثال زه اول کمپیوټر ته له دې رینج نه آی پی ادرس ورکوم، دلته به یې لاندې ورته ولیکم. نو زه کولی شم چې ولیکم 1.0.0.1 مثلا دا یو آی پی ادرس شو، یو کمپیوټر ته د آی پی ادرس ورکوم. دویم کمپیوټر ته که آی پی ادرس ورکوم چې شی وي 1.0.0.2 اخري عدد به 2 شي. بل ته که دریم کمپیوټر ته که آی پی ورکوم مثلا 1.0.0.3 په همدې ترتیب تر څو پورې تلای شم؟ تر 255. کله چې دا تر 255 پورې ورسیږي له دې نه وروسته آی پی به بیا څه شی وي 1.0.0 یو، بیا وبښئ دغه باید یو شي، دریم یو، بیا یو. یعنی بیا چې کله دا 255 ته رسیږي دغه یو کېږي، بلکې دا یو کېږي، دا بیا له یوه نه شروع کېږي. کله چې دا بیا له یوه نه شروع شه دا بیا ته 255 پورې ځي. کله چې دا بیا ته 255 پورې رسیږي بیا دا خانه چې دا 2 کېږي، دا چې 2 شي دا بیا ته 255 پورې ځي. بیا چې دا 255 شي دا به 3 شي، دا به 4 شي، دا به 5 شي تر 255. کله چې دا هم 255 کېږي بیا دا یو کېږي، بیا هم همداسې دا تر 255 پورې دا هم ځي، دا هم ځي، چې کله بیا تر 255 شي بیا به دا 2 کېږي. یعنې په همدې ترتیب باندې تقریبا موږ په یوه کلاس کې، په دې A کلاس کې ډېر زیات آی پی ادرسونه لرو. ځکه ما په اوله ویډیو کې ویلې چې که چېرې موږ ډېر زیات آی پی ادرسونه په کار لرو نو کلاس A نه استفاده کوو د انټرنیټ لپاره. کله هغه نه هم کم په کار وي بیا B. په B کې هم همداسې ده. مثلا که چېرته په دغه رینج کې ته یو آی پی ادرس ورکوې نو اوله خانه یو 128 نیسه. کله چې اوله خانه یو 128 وي نو ته پوهېږې چې دا کلاس B ده. کله یوه نه تر 126 پورې وي نو 126 ته څه وخت رسېږي؟ کله چې دا هم 255 شي، دا هم 255 شي، دا 255 شي، بیا به دا 2 شي، دا به 3 شي، ان تر 126 پورې. نو کله چې تر 126 پورې وي دې ته کلاس A وایي. له هغه نه وروسته چې کله 128 کېږي دې ته بیا کلاس B وایي. نو کلاس B کې که مثلا آی پی ادرس ورکوې نو اول کمپیوټر ته ممکن 128.0.0.1 آی پی ادرس ورکوې. دویم کمپیوټر ته 128.0.0.2 3 4 تر 255. کله چې 255 کېږي بیا پکې دا یو کېږي، بیا به پکې 2 کېږي تر څو پورې چې دا هم 255 شي، دا هم شي، دا هم شي، بیا به دا 129 شي. نو تر 129 پورې دې ته کلاس B ویل کېږي. نو دا کلاس A شو، دا B شو. په 192 کې مثلا که چېرته د انټرنیټ لپاره د دې آی پي ادرس نه استفاده کوي نو اوله خانه یې 192، بیا 0
صفر نو اول کمپیوټر ته کېدای شي یو آی پی ادرس ورکو دویم ته 192.0.0.2 په همدې ترتیب 3 4 تر 255 چې کله 255 شي بیا دا یو کېږي بیا به هغه تر 255 پورې مخته ځي نو دا په دغه اساس باندې یو سل 92 نه 00 نه ان تر څو پورې مخته تلای شي تر 223 255 255 255 نو په یو که مثلا کلاس سی استفاده کوي نو د رینج لدینه کم ده د لدین یعنی له ټولو نه زیات چې دا ای ډیر زیات آی پی ادرسونه پکې دي یعنی ته 255 بیا 1255 کا بیا 1255 کا بیا 1228 کنه وګوره چې په دې رینج کې مونږ تاسو څومره آی پی ادرسونه ورکولای شو یا مثلا په دې رینج کې یو سل 28 نه تر یو سل 1 پورې نو 255 ضرب 255 ضرب 255 د یو سل 28 د یو سل 1 ترمنځ څو فرق ده هغه ضرب دا کنه وګوره چې په دې کې څومره ډیر آی پی ادرسونه راځي همداسې کلاسیک نو دا رینجونه شول کله چې موږ کمپیوټر ته آی پی ادرسونه ورکو د انټرنیټ لپاره له دونه دغه استفاده کوو له هغه نه وروسته مثلا پرایویټ کوم چې موږ په داخل کې استفاده ترې کوو په داخلي نیټورک کې انټرنیټ لپاره نه پاره کې بیا دغه درې رینج دي چې په دې کې اول رینج لاس 000 یعنی مثلا که چیرته اول کمپیوټر ته آی پی ادرس ورکړي ممکن اول خانه لاس نیسو بیا 0.0 یو دا به اول ادرس دویم ادرس لاس 002 همداسې تر اخري څو پورې تلای شي 255 255 255 په دې کې به اول عادت حتما لاس وي کله چې کلاس A پرایویټ مونږ استفاده کوو ویني دلته اوله خانه لاس دلته اوله لاس کچیرته اوله لاس وي پرایویټ ته کچیر اوله لاس نه وي یعنی له دوه نه وي بیا چې د پرایویټ نه ده مثلا په دې کې کچیرته اوله خانه لاس کېږي دا مونږ د پرایویټ لپاره استفاده کوو انټرنیټ لپاره بیا استفاده نه کوو انټرنیټ لپاره لاس اول خانه کې نه اخیستل کېږي نو هغه صرف د دلته د پرایویټ لپاره استفاده کېږي نو دا به همداسې مخته ځي چې مثلا که چېرته بل کمپیوټر ته آی پي ورکوو نو یو سل 2 وبښئ لاس .0.0.3 بیا تر 255 کله چې دا 255 کېږي دا یو کېږي بیا به دا لایونه شروع کېږي کله چې دا 255 کېږي بیا به دا یو کېږي خو همدغه درې خانې به همداسې تر 255 پورې رسېږي دغه به یې نه زیاتېږي دا همیشه به اول اکټیټ که چېرته لاس وي نو دا چې د پرایویټ آی پي ادرس ده او کلاس A ده په دویم په بي کلاس کې چې ده مثلا که چېرته موږ اول کمپیوټر ته آی پي ادرس ورکوو نو لیکو به 172 دویم 0 بیا یو بیا به که مثلا دویم ته آی پي ادرس ورکوو یو سل 2 0 یو 2 درې څلور تر څو پورې تلای شي چې کله دام 255 شي دام 255 شي او دا یو دېرش شي له یو دېرش نه زیات نه یعنی اوله خانه یو سل 2 بیا 14 له یو سل 2 نه تر یو دېرش پورې که د دغو منځ کې آی پي ادرس و نو دا پرایویټ آی پي ادرس ده او کلاس بي ده که په دوه کې چینج مثلا که چیرې یو سل 2 مثلا دا صرف یو سل 1 نو دا بیا پبلیک آی پي ادرس ده مثلا که چیرته دا یو دېرش نه زیاتېږي مثلا 2 دېرش کېږي نو دا چې ده پبلیک آی پي ادرس ده دې ځای ته به ډېر زیات متوجه کله چې آی پي ادرس موږ تاسې اساین کوو په داخلي نیټورک کې باید که چیرته کلاس ای وي نو اول اکټیټ به حتما لاس اخلو او که چیرته ډېر زیات تعداد د آی پي ادرسونه وي نو کلاس ای استفاده کوو کله کم په کار وي بي او بیخي ډېر کم په کار وي نو بیا سی کلاس استفاده کوو نو که چیرې دا مثلا 3 دېرش شي مثلا یو دېرش نه 2 دېرش شي بیا آی پی ادرس پبلیک آی پی ادرس ته پرایویټ آی پی ادرس نه ده پرایویټ آی پی ادرس همیشه باید اول اکټیټ په بي کې چې دا یو سل 2 14 نه شروع تر یو سل 2 یو دېرش پورې دا چې د پبلیک پرایویټ آی پی ادرس ده او د کلاس بي آی ادرس ده کلاس سی کې بیا مثلا که څوک آی پی ادرس له دې کلاس نه استفاده کوي نو اوله خانه به یو سل 2 وي دویمه به یو سل 8 وي په شروع امام ده ختم امام ده نو مثلا 0 اول دا به یو آی پی ادرس یا اول آی پی ادرس وي دویم یو سل 2 وي یو سل 8.0.2 بیا 3 بیا 4 تر څو 255 کېږي کله چې 255 شي بیا به دا یو کېږي بیا چې دا 255 کېږي دا به بیا 2 کېږي تر څو دا 255 شي نو چې کله دا 255 شي دا بیا زیاتېږي نه باید له دغه رینج نه له دغه ځای نه ته دغه ځای پورې شي دا چې د کلاس سی او پرایویټ آی پی ادرس ته په دوه کې مثلا که یا دا خانه چینجېږي یا دا خانه چینجېږي نو بیا د پبلیک آی پی ادرس ویل کېږي مثلا که دا یو نوي شي دا پبلیک آی پی ادرس شو مثلا که دا هغه شي چینج شي مثلا دا 9 شي یا